افغان سولې په تړاو د نړیوالو کوربتوب د افغانانو په زړونو کې خورا زیات د امن او سوکالۍ هیلې راټوکولې دي، خو دغو هیلو ته د رسیدو لپاره ورځ تر بلې په ناحقه د افغانانو وینې تویېږي او هر ګړی په بېساري ډول دوی قرباني ورکوي. دا چې د سولې خبرې په کوم لور روانې دي او پایله به یې څه وي، په دې اړه د سیاسي دهلیز په خپرونه کې بحث پرې کوو. د مشرانوجرگه ټلویزیون درنو لیدونکو، د سیاسي دهلیز خپرونې ته مو زه صفي الله منطق هرکلی کوم. په دغه خپرونه کې میلمه دی راسره په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازې محمد ابراهیم غښتلې. وکیل صاحب سلام، ستړي مه شئ. نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د مشرانوجرګې د تلویزیون له لارې تاسې او د مشرانوجرګې د تلویزیون ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلام. مننه. وکیل صاحب، بحث له دې ځایه پیلوو چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوئ؟ د سولې په راوستلو باندې پافشاري ډېره زیاته ده، ولې ترڅنګ یې متاسفانه جګړه هم ډېره زیاته سوې ده، سیمه ییزه اجماع هم رامنځته سوې ده د سولې په راوستلو باندې، او نړیواله اجماع هم موجوده ده. ولې متاسفانه د امتیاز طلبي په خاطر باندې جګړې زور اخیستی ده. د سولې خبرې یو څه دغه امتیاز طلبي څوک کوي؟ کوم امتیاز طلبي مطلق طالبان کوي، او طالبان نه غواړي چې سولې ته زر ورسیږي، خبرې اترې زر سولې ته ورسیږي. یعنې دوی په ټوله کې د سولې په خاطر باندې کوم داسې طرحه نه لري، یا په ټوله کې دوی په د سولې ته لیوالتیا نه لري، یا نه غواړي؟ څنګه دوی سولې ته لیوالتیا لري، ولې دوی سولې ته په داسې شکل باندې لیوالتیا لري چې دوی برلاسي وي او دوی موقته اداره ولري رامنځته سي، اساسي قانون کې هم دوی برلاسي وي، او د موقته اداره کې هم هغه څه چې د دوی طرحه ده، هغه طرحه ډیره زیاته برخه ومنلی سي. نو په دغه اساس باندې د دوی چې کومې زیاتې غوښتنې دي، د هغوی هغه فیصدي چې ده، هغوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي. غښتلی صاحب، تقریبا په وروسته کال تاسو په یاد وي چې افغان حکومت د ښه نیت په خاطر باندې د طالبانو یو څه بندیان، تقریبا 15,000 بندیان آزاد کړل. اوس چې د دوی په غوښتنو کې یو څه نوښتونه راغلي، یا په ټوله کې دوی تغیرات راوستلي دي، غواړي چې نور بندیان لکه 1000 طالب بندیانو خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده، او ورته نورې غوښتنې لري. د دغسې غوښتنو د ترسره کولو په خاطر باندې دوی کوم داسې نړیوال تضمین لري چې آیا بیرته به دغه بندیان خوشي شي، دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي؟ داسې کوم تضمین دوی لري؟ لکه څنګه چې ما ویلي چې دوی د دوی غوښتنې او امتیازات ډېر زیات دي. د هغوی امتیازاتو څخه یو هم 10,000 نفره بندیان د طالبانو دي چې باید خوشي سي، ولې حکومت تر اوسه پورې غاړه نه ده ورته ایښې. تاسې ولیدله هغه 15,000 نفر چې د حکومت له خوا نه خوشي سول او آزاد سول، متاسفانه ټول د جګړو لومړۍ کرښو ته لاړل، او جګړې چې تشدید سوله ده اوس، او دوی برلاسي سوم. یو علت یې همدغه 15,000 د بندیانو خلاصولو. نو دغسې پیش شرطونه چې د طالبانو له خوا نه وړاندې کېږي، دا د ښه نیت وړاندوینه نه کېږي. نو په دغه اساس باندې مثلا د ترکیې ناسته، د ترکیې ناستې لپاره یې خاص شرایط وړاندې کړه. هغه خاص شرایط هم نه هم معلوم سو موږ ته چې دوی د سولې لپاره ښه نیت نه لري. وکیل صاحب،
د خلکو د استازي په توګه تاسو ورته نور وکیلان په دغه برخه کې تر کوم بریده پورې په جریان کې یاستئ یا په ټوله کې د ځینو د طالب لوري له لوري نه چې کومې غوښتنې نوې البته مطرح کیږي په ټوله کې د حکومت پر وړاندې تاسو غبرګون یا تاسو سور خط څه ده د اوس لپاره؟ موږ البته مستقیما په جریان کې نه یو، ولې په غیر مستقیم ډول باندې موږ په جریان کې یو. د موږ لپاره سره کرښه د افغانستان اوسنی نظام ده، جمهوریت ده، او د دې ترڅنګ اردو ده، امنیتي ځواکونه دي په عموما کې، او د دې ترڅنګ اوربند ده، د دې ترڅنګ د ښځو او د کوچنیانو حقوق دي. دغه د موږ لپاره سره کرښه ده چې باید ساتنه وشي، د دې لپاره ساتنه وشي. او د دې ترڅنګ موږ نه غواړو چې یو لاسپوڅی حکومت یا دولت ولرو په راتلونکي کې. طالبان باید د هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې ضعیفې او وشکوي چې د هغه سره موږ دایمي لکه کوم هیوادونه داسې هغه هیوادونه چې د هغو لخوا نه تمویلیږي او د هغو لخوا نه هڅول کیږي، یعنې تر ډیره پورې خو په نړیواله کچه باندې پاکستان ته ګوته نیول کیږي. واضحه خبره ده، ټولې دنیا ته معلومه ده، زموږ افغانستان ټولو ولسونو ته معلومه خبره ده. که زه ووایم که ونه وایم یا تاسې ووایئ که ونه وایاست، د افغانستان ټولو ولسونو ته معلومه خبره ده. د هغو هیوادونو لاسپوڅ دوی باید ونه واوسي. غښتلې صاحب، د افغانستان د روانې جګړې په تړاو باندې یو شمېر اسلامي هیوادونو په وار سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. پوښتنه دا ده چې بیا د دغې جګړې یا په ټوله کې دغه اسلامي هیوادونو د لخوا نه چې کله جګړه ناروا په افغانستان کې بلل کېږي یا د افغانانو وینه وژنه په ناحقه باندې دوی ویني، بیا وایي چې دا ناروا ده، نو دلته بیا د جهاد په نوم باندې څه پاتې کېږي چې یو شمېر وسلوالې ډلې دلته د جهاد په نوم باندې فعالیت کوي؟ د نړیوالو علماو د فتواو څخه بغیر د افغانستان عادي فرد هم په دې پوهیږي چې دا جګړه ناروا ده، دا جهاد نه ده. خو بیا هم د جهاد په نوم باندې دلته اوس امریکایان د افغانستان نه ووتل او د وتو په حالات کې دي. تاسې ولیدل چې کله امریکایان دلته موجود وو، طالبان اولین قرارداد او اولین صلح د امریکایانو سره وکړه، ولې تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت سره صلح نه ده کړې او نه سولې ته په هغه شکل باندې چې لازم دي حاضر دي، او حتی جګړیز ماموریت ته تشدید ورکړی ده. وکیل صاحب، وښي په افغانستان کې اوس د امریکایان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، سمه ده، ځینې اړې هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دلته پوښتنه دا ده چې کله اشغال د دوی په وینا باندې چې اشغال ده، اشغال هم ختم شو، سمه ده، نو دلته اوس د افغان وژنې په نوم باندې ولې دوی تر ډیره پورې بریدونه یا مثلا په افغان ځواکونو سره یا په ټوله کې د ملکي وګړو، تاسو به پرون د افغانستان د حقوق بشر ریپورټ اورېدلی وي چې نږدې 300 کسانو ته په تېره می میاشت کې د طالبانو لوري مرګ ژوبله اوښتې ده. نو دلته بیا څه پاتې کېږي چې دوی بیا دومره جګړې ته زور ورکړی؟ ولې په خپلو خبرو کې طالبان نرمښت نه ښیي د افغان حکومت سره په داسې حال کې چې امریکا سره یې موافقه کړې ده؟ دوی چې د اول نه دغه جګړه شروع کړې وه ناروا وه، او دوی چې د اول نه دغه جګړه شروع کړې وه د قدرت لپاره یې شروع کړې وه، او د بل چا په لمسون او د بل چا لخوا نه تمویل کېدله دغه جګړه، او د بل چا د اهدافو لپاره دغه جګړه شروع وه. د
د افغانستان جیوپولیټیکي موقعیت داسې همیش د ابر قدرتونو د نیابتي جګړو ښکار سوی ده. وکیل صاحب، نړیوال ولې په ټوله کې په یوه خوله باندې د افغانستان د جګړې پر وړاندې داسې په منسجم ډول یا په ټوله کې داسې په واحد نظر سره یا په واحد دریځ سره دوی نه درېږي؟ یعنې په ټوله کې دوی ولې که په لومړیو کې د جګړې ودرېدل دوی غواړي، نو په رښتینې ډول سره تر ډېره پورې امریکا، نو دلته خو دوی امریکا په ټوله کې چې د افغانستان نه پښه وباسي او دلته اوس افغانستان بیا هم تر یو بریده پورې د جګړې په حالت کې، نو دوی ولې دغه نړیوال ولې په ټوله کې د اوربند غوښتنه نه کوي، داسې یو دایمي اوربند لکه ملګري ملتونه مثلا اروپایي ټولنې نور، داسې دوی ولې د اوربند غوښتنه په افغانستان کې په واقعي ډول سره نه کوي چې یو سرتاسري اوربند شي، د هغې د لارې نه د سولې خبرې هم تر یو بریده پورې ورسېږي چې طالبانو سره د افغان حکومت مسله حل شي؟ امریکا او ناټو هیوادونه هم زموږ سره اخلاص نه کوي. که هغوی اخلاص کولی په پاکستان باندې دوی کولی سو چې اقتصادي بندیزونه ولګوي او دوی د خړ لیست نه راواخلي، تور لیست یې واچوي د اقتصادي نګاه نه، نو دوی بیا تر فشار لاندې راتله او دغه د فشار له وجې نه دوی دې ته وادار کېدل چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې په طالبانو باندې فشار راوړي چې تر څو وربند وکړي او سوله وکړي. ولې متاسفانه دوی تر اوسه پورې دا کار نه ده کړی. علت څه کېدلی شي؟ علت یې متاسفانه په افغانستان کې د دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي واوسي، به امن افغانستان نه غواړي. به امن افغانستان دلته د هیچ چا په ګټه نه ده، ځکه چې که چېرته به امن افغانستان دلته رامنځته سي، افغانستان به د نړۍ په سطح باندې یو با قدرته، یو د اقتصادي نګاه نه، د نظامي نګاه نه، او دا هیواد یو با فرهنګه او د یوازینی هیواد ده چې 99.9% د اسلام دین باندې مشرف، هغه هم کلک هغه عقیده لري په اسلام دین باندې. دغسې هیواد دوی نه غواړي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او د دې ترڅنګ هغه معدنونه چې اوس دلته په افغانستان کې دي هغه نه غواړي چې دوی د لاسرسی نه بغیر چې دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی ته ګټه ونه رسوي، هغه بل څوک وباسي، هغه باید د دوی په وجود کې وباسلی شي. وکیل صاحب، په داسې حال کې چې تر ډېره پورې په مشخص ډول سره باید وویل شي چې امریکا پاکستان ته د افغانستان په قضیه کې ګوته نیسي، وایي چې تر ډېره پورې وایي چې په پاکستان هیواد کې البته د دې هیواد حکومت په خپله سیمه کې ترهګر روزي او دوی ته پټنځایونه ورکوي، یعنې په ښکاره پاکستان ته ګوته نیسي. دلته د پوښتنه دا ده چې د امریکا او د پاکستان خپلولي په څه معنا یا دغه ملګرتیا په څه معنا؟ دلته ولې امریکا نه غواړي چې پاکستان سره ځان ښکیل کړي، په افغانستان کې خطر ویني؟ پاکستان او د امریکې ترمنځ اړیکې نشلیدونکي دي. په امریکې په پاکستان کې ډېرې زیاتې ګټې لري. پاکستان یو اټومي لرونکی هیواد ده، د زیات نفوس لرونکی هیواد ده او د دې ترڅنګ امریکا هم یو غښتلی هیواد ده، پرمختللی ده. په اوس وختونو نه غواړي چې پاکستان د چین سره نږدې پاتې سي. پاکستان د داسې یو ستراتیژیکه نقطه کې پروت ده چې تل د یو اټومي هیواد لرونکي هیواد په توګه باندې د یو منافقې خارجي پالیسي په درلودلو سره د امریکا خپلوي ساتلې ده او د هغوی
وینې څکي ولې امریکا تر اوسه پورې په پاکستان باندې باور کړی ده. وکیل صاحب، په د استانبول غونډه چې ټاکل شوله څه موده وړاندې جوړه شي، په دې کې طالبانو د ګډون نه انکار وکړ، ویل چې موږ په دغه غونډه کې ګډون نه کوو. د دوی دغه د استانبول په غونډه کې د نه ګډون علت څه کیدلی شي؟ دوی ګډون کاوه، ولې 3 شرطونه وړاندې کړه. دوی غوښتل چې د استانبول غونډه ډیره ضعیفه وښیي. د استانبول غونډه کې کیدلی سوای چې د سولې خبرې ډیرې لنډې سي او ډیر ژر د سولې خبرې پای ته ورسي. یعنې دغه غونډه د پریکړې غونډه هم نه وه، یعنې وروستۍ غونډه هم نه وه، یعنې هم نه وه او هم سرنوشت ټاکونکې هم وه، سرنوشت ټاکونکې وه. ولې دوی داسې وانمود کړله چې دغه غونډه سرنوشت ټاکونکې نه سي. دغه د سولې خبرې دوی زړمنې کوي تر څو په افغانستان کې جګړه نوره هم شدت پیدا کړي، زیاتره منطقې دوی ونیسي او حکومت باندې فشارونه اضافه کړي او د دې ترڅنګ د زیاتو امتیازاتو په برخه کې هم دوی نړیوالو ته وښیي چې دغه د ما سره افغانستان کې دومره فیصده خاوره د ما په لاس کې ده، په حکومت باندې د موږ دومره فشار ده، په حکومت باندې باور نه ده پکار، حکومت موږ ړنګولی سو، د حکومت نسي کولی چې د موږ په مقابل کې یعنې دا د دوی تبلیغات دي، دا د دوی هغه ستراتیژیک هدف. اوس مهال د سولې د پروسې د کامیابه کېدو لپاره وکیل صاحب ستاسو په نظر څه ته اړتیا وینئ؟ څه باید وشي تر څو چې د پاکستان منافقه خارجي سیاست موجود وي او دوم د امریکې له خوا نه او د ناټو له خوا نه په پاکستان باندې فشار رانه وړلی سي. د دې ترڅنګ طالبان دا درک نه کړي چې نور باید افغان وژنه باید بنده سي. زه فکر نه کوم چې د سولې په برخه کې هغسې چې موږ افغانان تمه توقع کوو د سولې کې د پرمختګ رامنځته سي. ولې موږ زه خپله او افغانان په خپلو امنیتي ځواکونو او په خپل نظام باندې باور لرو او دغه باور تر دې سرحده ده چې انشاءالله طالبان به ماتې خوري او حکومت به، نظام به، اردو امنیتي ځواکونه به په خپلو جهاد کې کامیاب راوځي او طالبان به د دې فشار په اساس باندې سولې ته اړ کېږي او پاکستان به هم دا مني چې موږ نسو کولی چې د افغانستان غښتلی او پیاوړی امنیتي ځواک دغه موږ مات کړو. نو په دغه اساس باندې موږ تمه توقع په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو مبارزه رښتینې مبارزه ده او په ټوله کې د هیواد ولس څخه دفاع کوي، بیا په کور دننه سیاستوال ولې د سولې په هکله په یوه خوله نه دي؟ په کور دننه سیاستوال ولې په یوه خوله نه دي؟ ځینې مترادف یا ځینې داسې ناانډوله نظرونه لري. علت څه کیدلی شي؟ څه کوي دوی؟ څه غواړي؟ دلته په افغانستان کې داخلي اجماع لپاره باید جدي کار وشي. داخلي اختلافات موجود دي. په افغانستان کې 40 کاله جګړه سوې ده. په دغه جګړو کې عقدې موجودې دي په خپلمنځي، دغه خپلې شخصي عقدې پالي. یعنې تر ډېره پورې همداسې انګېرل کېږي چې ځینې سیاسون خپلې شخصي غوښتنې لري او شخصي عقدې پالي. په همدې اساس باندې هغه د شخصي عقدې، شخصي غوښتنې او فقط د دې لپاره چې زه باید مطرح واوسم په راتلونکي نظام کې او زه باید زیات سهم یوسم، لکه څنګه چې طالبان فکر لري، دوی هم بیا په داخل کې دلته متاسفانه دوی دا فکر لري.
طالبان د امریکا سره په دوحه کې د البته د په ټوله کې باید داسې ورشي د اوربان یا په ټوله کې په دوی سره د بریدونو په هکله باندې توافق وکړو. څه پېښېدل چې دغه توافق یې البته د افغان حکومت سره کړی وی، ولې دوی په خپلو خبرو کې نرمښت نه ښیي؟ څه نور دلته څه پاتې دي یا څه شتون لري یا هغه کوم ناحل شوي مسایل دي چې د دوی د افغان حکومت ترمنځ چې باید دوی نرمښت وښیي؟ تر ډېره پورې افغان حکومت په نړیواله کچه باندې لیدل کېږي چې په رښتیني ډول سره سولې ته ژمن ده، د سولې ته د ښه نیت په خاطر باندې طالبان خوشې کړل، ځینې نور کارونه یې وکول. البته د دوحې په غونډو کې د دې تر څنګ په کور دننه د استانبول په غونډه کې دلته دوی خپل تیاری وښود، یعنې د ګډون دپاره دوی چمتوالی وښوده. طالبان هېڅ په دغه برخه کې کوم نرمښت نه ښیي. علت زیاتې نور څه کېدلی شي؟ ما په خپل تیرو خبرو کې هم تاسو ته ویلي چې دا د بل چا لخوا نه پچکاري کېږي او دا هر څه د بل چا لخوا نه ورته ویلي کېږي او هر څه چې د هغو لخوا نه په دا مغز کې ور پچکاري سو همغه دوی وایي او همغه دوی کوي. نو زه فکر کوم چې د دوی لپاره د سولې په برخه کې هیڅ سوال موجود نه ده، حتی تر دې سرحده چې خلیلزاد او چې راغلی وو په دغه اخري ځل باندې دوی دا اعلان وکړو چې د موقت او د انتقالي دورې لپاره هم داخلي اجماع نور رامنځته سوله، تر دې سرحده چې د ولسمشر او د نظام په هکله هم ویلي چې د هغوی توافق هم موجود ده. د دې نه اضافه نور څه وکړي نظام؟ یعنې د دې نه اضافه خو نور حکومت څه نسي کولی. نو زه فکر کوم چې دا هر څه چې دوی یو انچ هم شاته کیږي نه، دا مغروریت د بل چا لخوا نه ورکولی سوی ده. او دا اندېښنې دا د وکیل صاحب چې په ټوله کې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره باید د سولې پروسه څه ډول وي؟ آیا امریکا به له دغې پروسې نه ملاتړ وکوي؟ البته چې وینو د راپورونو په اساس باندې دوی وایي چې موږ کله د افغانستان وځو د افغان حکومت د سرتیرو یا په ټوله کې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ښه تجهیز په خاطر موږ مرسته دوام ورکوو، موږ ملاتړ کوو، یعنې د موږ ملاتړ دوی وایي چې دوامداره وي. سولې برخه کې به دوی څه نقش نور ولوبوي؟ آیا دوی د افغانستان په ښه وباسي څنګه؟ دوی امریکا اصل کې واقعا د افغانستان نه پښه وباسله نظامی. البته دوی اوس غواړي چې یو قسم دا وښیي چې موږ په افغانستان کې اوس هم ډیپلوماتیکي او لوجستیکي او تخنیکي او مالی حضور لرو، حتی استخباراتي. نو په دې برخه کې فکر کوم چې دغه نور هیوادونه هم اوس چې دوی غواړي او په دې سولې برخه کې ورشریکي. امریکا غواړي چې دغه خپله ملامتیا چې په دوی باندې راغلې ده دا پړه اوس د دوی سره تقسیم کړي. زه فکر کوم چې امریکا په ناسم وخت کې ووت، یعنې اوس وخت نه ده، اوس یې وخت نه و. خو په هر صورت اوس چې ووته موږ یې هرکلی کوو ودې وځي. خو اوس د سولې په برخه کې افغانان په دوی باندې حق لري چې په پاکستان باندې کاملا فشار راولي. په تیرو 20 کلونو کې وکیل صاحب چې دوی فشار رانهوسته، اوس به څه فشار راولي؟ ځکه چې دوی ځواکونه د ځای نه وځي، یعنې احتمال شته چې دوی به کوم فشار ته اړوستل شي. هغه سوال چې د طالبانو سره موجود و هغه سوال ته جواب ویلی سوی ده. بناءً اوس د فشار آله او د فشار هغه کوم ټکی چې ده هغه نور هم قوي شوی ده. په همدې اساس باندې دوی اوس قوي ادرس خبرې کولی شي.
نو په همدې اساس باندې امریکا اوس کولی سي چې حتی د درېمګړي په صفت باندې هم او د یو طرف په صفت باندې هم یو فشار واچوي. خو څه موده وړاندې تاسو به هم په جریان کې یاستئ وکیل صاحب چې زلمي خلیلزاد ویلې چې په افغانستان کې زمونږ حضور یا بیرته موږ چې د افغانستان دلته راځو البته امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته راستنیږي نو په افغان سیاسونو په ټوله کې په ټولو افغانانو باندې غږ وکړو چې تاسو د خپلې ستونزې د حل په خاطر باندې یوه خوله شئ یو غږ شئ یو موټی شي تر څو په افغانستان کې سوله راشي. دوی چې د دغه خبرونه داسې ښکاري چې یعنې کله چې دوی وځي د افغان سولې په تړاو دوی نوره هېڅ ژمنتیا نه لري یعنې هېڅ کول دوی نور نه غواړي نو څنګه به پاکستان باندې فشار ته زړه ښه کړي ځکه خو هغه خو ډېر پخوانی ملګری هم ده. دلته په افغانستان کې د سیاسیونو باندې د فشار لپاره دغه خبره یو څه مهمه وه. دلته په داخل افغانستان کې د سیاسیونو لپاره د فشار لپاره دا خبره مهمه وه. د طالبانو لپاره هم دا خبره مهمه. طالبان هم نه غواړي چې نور د سولې نه بغیر د فوځي لارې نه ځان هدف ته ورسوي ځکه هغوی هم په دې باندې پوه سوي دي چې جنګ له لارې نه موږ هدف ته نسو رسېدلی. هغه هم سوله غواړي لکه مخکې مې چې په خبرو کې ویلې. ولې د امتیاز خبرې دي د امتیازاتو باندې جنګ ده. په همدې اساس باندې د امتیازاتو د جنګ د ختمولو لپاره دغه خبره شاید د یو فشار په خاطر باندې د زلمي خلیلزاد لخوا نه سوي. وکیل صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ځکه وخت هم کم د ملګري اشاره کوي چې په اوسني حالاتو کې چې وضعیت ډېر نازک ده البته د سولې په تړاو باندې څه کول پکار دي په ټوله کې د دې هیواد د دې ولس څه کول پکار دي ټول لپاره؟ سیاسیون باید ټول یو سي سره په داخلي اجماع باید رامنځته سي. نظام افغانستان نظام څخه ملاتړ وشي. افغان حکومت باید د داخلي اجماع کې کاملا رول ولوبوي. سیاسیون ټول باید د افغان نظام نه حمایت وکړي. ولس باید ټول د نظام نه حمایت وکړي. طالبانو باندې باید غږ وکړي چې نور باید سولې ته کینی چې د امریکایانو سره مو سوله کوله نو باید د افغان حکومت سره هم باید سوله وکړي او د دې ترڅنګ طالبان هم باید دا درک کړي چې نور افغان وژنه پکار نه ده. نور باید سوله وکړي. د پوځي لارې نه نور دغه قدرت لاسته راوړل د افغان وینه تویېدل دا نور ظلم ده زیاتی ده. قدرت دا موقتي ده آخرت لرو او د دې ترڅنګ دا ملت یو ورځ قضاوت کوي په تاسو باندې په تاریخ کې نو دغه کارونو ته باید زیاته توجه وسي او د دې ترڅنګ افغان حکومت باید خپله خارجي پالیسي ډیره قوي کړي چې تر څو موږ وکولی سو چې هم د ګاونډي هیوادونو هم سیمه ییز هیوادونه چې ډیر زیات رول لري هم نړیوال دا ټول سره منسجم کړي تر څو په طالبانو او په پاکستان باندې فشار راوړي او سولې ته طالبان وادار کړي. کور ودان وکیل صاحب چې وخت مو راکړ ډېره مننه. درنو لیدونکو دا وه د سیاسي دهلیز خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په ستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.